څنګه دعوتګر شوې؟ ما په ژوند کې 3 سجدې کړې دي. 3 سجدو زما ژوند بدل کړی دی. زه مکتب کې محروم پاتې وم. 90 ورځې غیر حاضري مې کړې وه. غیر حاضري داسې وه چې قرار به وده وم، مکتب ته به نه تلمه. نو غږ یې راباندې وکړ چې ډېر داسې بددماغه ځوان و، څه چورلې وایي، کینه کار وکړه. بله ورځ ما یو ملګري کور کې زما یو ورور ته شیطاني کړې وه چې دی راځي مکتب کې هلته یو چېرته مکتب شاوخوا یي. دعوت زما په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات راوستي. یو ښه والی د دعوت دا دی. حسام صاحب، د دعوت تر څنګ نور په کومو کارونو باندې بوخت یاستئ تاسې؟ ناست وم، زما نوبت چې راغی کېناستم، نو پلار مې راته وکتل، وایي چې ځوانه مکتب ته ځې؟ ما ویل هو دادا. وایي چې امتحانونه دې څنګه روان دي؟ او کوچنوالي کې بیا څنګه وې؟ کوچنوالي کې شوق وې؟ وهلی به مې وهلی ټکولی یې منځ کې ناست وم، ورور به مې د دې خوا نه وهلم که نه. فوټبال توپ یې درنه جوړ کړی. غوسه مې ډېر نه غوسه نه وم، له حده زیات خفه وم. انسان مې د دې مستحق ګڼو چې باید ووهل شي، ځکه غلطي مې کړې وه. دروازه مې ځان پسې قلف کړله او الله ته په سجده شو. هغه ژړا مې هلته نه ده کړې، خو دلته مې ښه الله ته وژړل. زه د مور هغه ټول نه نازولی کور کې ډېر نازدانه وم که نه. مثلا ډېر کم به داسې وخت راته چې په لاس چې کې 1.5 متر واورې به حتی ورېدلې وې که نه. زه به په دې کې روان وم. الله درنه پوښتنه وکړي چې تا کول څه؟ ته به ورته څه وایي چې ما څه کول؟ لاړم همالته هغه دفتر کې جومات و، هلته الله ته په سجده شوم او ښه مې ورته وژړل چې الله دې جالبه خبره وکړه. ویل معلوم نه دی چې په دې دغه کې ته مړ شي 4 کالو کې. یعنې یو ساعت به مې ژړلي الله ته، ځکه ډېر د ذلت احساس مې وکړو چې 3مه سجده مې وکړه. یو مې مکتب وخت کې کړې وه، یو مې تلویزیون کې کړې وه، دا مې 3مه سجده. موظم شرایط ویم، ټولو وخندل که نه، ځکه یو قسم پکې زما په شان نه و. اوس هم د هغه د ماشومتوب د دورې ملګري چې راسره کله مخامخ شي داسې احساس به تاسو نه کوئ چې زه دا یم که نه. یا طبیعي خندا، ټوکې، ټکالې، هر رقم عادي دغه ورسره کوم. په دې وروستیو کې تاسې یو کتاب چاپ شو، سکون ښار. زه د دعوت ترڅنګ یو آنلاین اکاډمي لرم. هماغه ورځ په صف کې ناست و چې استاد راغی، په عربي خبرې کوي، یو څه وایي، سر مې پرې نه خلاصي چې دا څه وایي. استاد ناست دی، د یو شاګرد لپاره یو استاد ناست دی. د ابراهیم صافي د فیسبوک او یوټیوب چینل درنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن داسې یو څوک را سره میلمه دی چې خبریال دی، لیکوال دی او اسلامي دعوتګر دی. تر ډیره تاسو له غږ او څیرې سره اشنا یاست. بل څوک نه دی، هغه عبیدالله حسام دی. حسام صاحب ستړي مه شئ، ډېره مننه چې وخت مو راکړ. کور ودان. حسام صاحب راځه پیل یې له دې وکړو چې څنګه دعوتګر شوې؟ ډېره مننه صافی صاحب. اصلي خبره دا ده چې الله پاک چې کله یو انسان ته د خیر اراده وکړي، حدیث کې راځي چې استعمالوي. نو زما په الله پاک باندې ډېر نیک ګمان دی او ګمان مې دا دی چې الله پاک دغه توفیق او دغه چې موږ ته راکړی دی فرصت، دا د الله پاک لورینه ده، دا د الله پاک فضل دی. دا نه زموږ څه کمال دی او نه کوم ډېر داسې فوق العاده کار موږ کړی دی چې په هغې باندې موږ دغه موقف ته ځان ورسوو چې موږ دعوتګران یو. خو بیا هم د خلکو حسن ظن دی او د الله پاک لطف دی او د الله پاک مهرباني ده چې دغه ټولنې ته مو، ځوانانو ته مو کوچنی خیر رسیږي چې هغه د فکر بدلول دي، دین رسول دي، د دین مثبت اړخ خلکو ته ښودل دي او د خلکو هغه ډېر تشویشونه، ناراحتۍ او دا د دین له ادرسه حل کول دي. نو الحمدلله د دعوت سلسله ډېر له پخوا شروع کېږي. زه مکتب کې ځوانۍ دورې شوخي ډېر د سرسري فکري سړي سره ډېر داسې دغه نه وي چې هر څه جدي نیسي که نه. ژوند ته ډېر سرسري سر باندې ګوري، ټول داسې ژوند سړي ته ښکاري چې ټوکې دي، ټکالې دي، ملګري دي او مجلسونه دي او خنداګانې دي. زه هغه د ژوند هغه بدلون چې مې کوم ځینه شروع شو، عادي انسان، ټول خلک موږ ټول اوس هم عادي انسانان یو، خو دغه تفاوت د دعوتګرۍ او دغه وخت درته وایم. ما په ژوند کې 3 سجدې کړې دي. 3 سجدو زما ژوند بدل کړی دی. سبحان الله. زه به درته د دې 3 سجدو کیسه وکړم چې
دا لږه له پخوا نه باید را شروع کړم چې دا سلسله را شروع شي. زه مکتب کې محروم پاتې وم. 90 ورځې غیر حاضري مې کړې وه. غیر حاضري داسې وه چې قرار به وده وم، مکتب ته به نه تلمه. 90 ورځې محروم پاتې وم. بله ورځ مکتب کې امتحان کې ناست یم، استاد راغی وایي چې ته خو امتحان نشې ورکولی. غالبا 10م صنف کې وم. ما ولې؟ وایي چې ته خو محروم پاتې. نو حیران شوم چې دا څنګه. ما ورته وویل واسطې مو کړې، هر څه مو کړې. استاد ویل نه اوس نه کېږي. واسطې دې هم کړې؟ واسطې مې مو کړې، امتحان نه جې کړم. امتحان څنګه دا کوي؟ خیر یو امتحان به مس کړم، ورلمه واسطې هر څه مو کړل، نتیجه نه ورکوله. عریضه مې ورته راوړه، ویل اوس وخت تېر دی نه کېږي. استاد جدي ویل بس محروم پاتې. دا په کابل کې وی؟ کابل کې وم، 10م صنف کې وم. نو څه به مې کول چې کله به دا خلک دغه ته راتلل چې کورنۍ راباندې خبر نه شي. خلک چې به امتحان ته راتلل زه به هم ورسره راتلم. همالته به یو چېرته وم یا یو چېرته به مې ځان مصرفه کړی و چې کله به امتحان نه خلک تلل بېرته به تلم کور ته، ځکه چې اوس کورنۍ خو هلته په تمه ده چې تله امتحان دې راوړی، امتحان دې ورکړی دی، بېرته راغلی پارچه به راوړي. بله ورځ ما یو ملګري کور کې زما یو ورور ته شیطاني کړې وه چې دی راځي مکتب کې هلته یو چېرته مکتب شاوخوا یي او امتحان چې خلاص شي موږ سره بېرته درځي، امتحان نه ورکوي، دا محروم پاتې دی. سهار کې به موږ پلار سره درس ویل، قرآن کریم او نور دیني درسونه ویل. راغلم ډېر په طبیعت باندې سهارچی مې اوس که ناست وم، درس هم ویو، د سهارچي نه مخکې درس هم ویو چې کتل مې ورونه مې ټول ناست دي او پلار مې هم ناست دی، الله دې وبخي. نو کله چې راغلم زما نوبت وغه پلار به مې ټول ماشومان راټولول، درس به یې ورکاوه. نو زه هم پکې ناست وم، زما نوبت چې راغی کېناستم. نو پلار مې راته وکتل، وایي چې ځوانه مکتب ته ځې؟ ما ویل هو دادا. وایي چې امتحانونه دې څنګه روان دي؟ ما ویل ډېر ښه روان دي. وایي چې پرون د چی امتحان و؟ نو ما به پوښتنه کوله چې د چی امتحان دی؟ ما ویل دا د دې مضمون امتحان دی. وایي چې بل ورور مې را مخکې شو، چا چې شیطاني کړې وه که نه، د مې پلار ته ویلي و. وایي چې هغه فلانی څنګه دا خبره کوي چې ته محروم پاتې مکتب کې او ته راځې مکتب کې امتحان نه ورکوې او بېرته ځې. زه حیران شوم ته څه وایې، زه ټول خبر شوي دي که نه. نو ما ورته ویل مال دغسې محروم پاتې وم. وایي ولې محروم پاتې وم؟ مال دغسې یو څو غیر حاضرانې مې کړې وې او غیر حاضري دي چې خو کیسه اوږده ده. نو ډېر زیات راباندې غوسه شو. وهلی به مې وهلی ټکول یې منځ کې ناست وم، ورور به مې د دې خوا نه وهلم که نه، فوټبال توپ یې درنه جوړ کړی. نو ډېر زیات جګرخونه شو، یعنې د ذلت احساس مې وکړو. کله چې ځکه امتحان نه ته محروم شي، ټوله کورنۍ در باندې خفه وي، ټولو منځ کې ناست دي، ټول دې بیا وکړي. حیران پاتې وم چې دا څه وشو که نه، یعنې ډېر زیات پښیمانه وم. خو هغه اړدوړ خلاص شو. راغلم یو اطاق مې لرو، وړوکی اطاق و، دې ته ننوتم، دروازه مې ځان پسې قلفه کړه. غوسه مې ډېر نه غوسه نه وم، له حده زیات خفه وم. یعنې دا اول نه و که نه، دا راباندې داسې تېر شو لکه انسان مې د دې مستحق ګڼو چې باید ووهل شي، ځکه غلطي مې کړې وه. ټولې کورنۍ درته په تمه وي، پلار درته په تمه وي، ټول کورنۍ ته په تمه وي چې ته پارچه راوړې او نمره شې، خبر نه چې ته محروم. او لایق هم وې که نه؟ لایق وم، خو درس مې ډېر نه وای، شوق مې نه و درس. خو ځوانانو چېرته به ملګري راټول شو، هلته به دا دروازه مو ځان پسې قلف. ځوانانو ته وایم چې وخت ډېر جدي ګڼئ. دروازه مې ځان پسې قلف کړله او الله ته په سجده شو. هغه ژړا مې هلته نه ده کړې، خو دلته مې ښه الله ته وژړل چې الله څه وضعیت دی زما که نه، دا څنګه ژوند دی. خو زه یعنې ډېر زیات تنګ شوی وم په دې حالت که نه، دا ژوند راته ډېر سرسري ښکارېده. همالته مې الله نه غوښتنه وکړه چې یا الله ما نه یو څوک جوړ کړه، ما یو شخصیت جوړ کړه، ما نه یو لاره راته وښایه چې زه داسې لاره باندې لاړ شم چې ته په هغې راضي کېږي. خو ښه مې زړه تش کړو، یعنې یو ساعت به مې ژړلي الله ته، ځکه ډېر د ذلت احساس مې وکړو چې کورنۍ دې ټوله خفه کړله، مکتب نه محروم شولې، دا ټول حالت راباندې ډېر سخت تېرېده. ګوره د انسانان چې اکثره تاسې ګورئ ژوند کې ډېر سختې ناخوالې د انسانانو په ژوند کې، خو بیا خوشبختي دا یي چې ته دغه ناخوالې دغه مشکلات په دغه بدل کې مثبت طرف ته بدل کې او هغه د الله په مرسته. نو ما الله پاک ته دا دغه وکړو چې یا الله زه غواړم زحمت وباسم، کار وکړم،
لاسته راوړنې ولرم ژوند کې یو بریالی انسان شم ما څه کومک وکړه. نو دغه سجدې نه بعد مې یو ډول اطمینان په زړه کې پیدا شو، یو ډول مې ډېر زیات طبیعت مې برابر و، یو انرژي راکې پیدا شوله چې سهار به وختي تهجد ته راپاڅېدم. د همدغې نه وروسته تهجد به مې کول، بیا به تلم جومات کې به مې په جمع باندې لمونځ کوو، هغه ځینې به تلمه انګلیسي کورسونه وو، د کمپیوټر کورسونه وو، عربي، دا درې مې شروع کړل. یعنې مکتب کې مو خو دا به مې ورسره ویل، یعنې یو کال پس پاتې شوم مکتب کې. مکتب مې شروع کړو، بل مکتب خلاصوم، مکتب مې خلاص کړو، شهادتنامه مې واخیسته. نو یعنې هغه جدیت، هغه انرژي کوم دغه چې توفیق چې الله پاک زما په ژوند کې پیدا کړو بېساره و. ما هېڅکله داسې دغه جدیت احساس نه و کړی په ژوند کې. شروع مې پسې وکړه، واورې به نیم متر واورې به حتی ورېدلې وې که نه، زه به په دې کې روان وم، موټرې به نه پیدا کېدې، ما به ویل چې پیاده ځم. لا بړمه په دیبوري چرایي کې دلته کورسونه وو، کوټي سنګي طرف ته نږدې، دغه ځایونو کې کورسونه وو. کمپیوټر کورس مې شروع کړی و، انګلیسي و، یو نه به تلم، بیا به بل ته تلم، بیا به هغې نه بل ته تلم، بیا به درې موټرو کې به تلم، دریو کې به راتلم، مسیر مې دغه جدیت و. هغې سره روانو بیا مې بل ورځ یو وظیفه واخیسته یو ټلویزیون کې، یو خصوصي ټلویزیون و کابل کې، هغې کې مې وظیفه واخیسته. دې ټلویزیون کې ما د ایډیټ بخش کې دغه کار کو، کمپیوټر برخه کې ایډیټ او د خبرونه به مې ایډیټ کول. یو ورځ یو څه وخت د دې نورو خپرونو ته بېلابېلې خپرونې وي ټلویزیوني، دیو کې مصروف وم. دا څه وخت بعد دی که نه، زما کارونه چې مې زده کړه بله ورځ راته فرصت برابر شوی، زه یې رالنډوم تر څو وخت ډېر ونیسي. ناست وم، یو برنامه مې ایډیټ کوله چې د برنامه کې موسیقي مو وه، مثلا دغه پکې دغه ګډوډ وي که نه، زموږ یو اداري همکار و، نوم یې نه اخلم، کېدای شي ونه غواړي چې نوم یې واخلم. دا راغی زما څنګ کې ناست و، ده د زما شخصیت پېژانده و که نه، د هغې پېژانده و چې نو دا دغه دا راغی څنګ کې مې ناست و. بس یوه خبره راته وکړه چې وایي دغه شی نه ته جوړی که نه، دې کې موسیقي ده او دې کې دا ده او دا برنامې دي که نه، ټلویزیوني کار او ټلویزیون خصوصي دغه ټلویزیون. نو الله ته به وایي څه جواب ورکړې که سبب ته په همدې حالت کې مړ شي که نه، او ته لاړ شي، الله درنه پوښتنه وکړي چې تا کول څه، ته به ورته څه وایي چې ما څه کول، برنامې مې ایډیټ کولې، دا مې کو که نه. یعنې دا زما یو هغه سټیپینګ سټون ورته وایي که نه، یو څه باندې پخه ږدي جمپ کې. نو زه دې دپاره نوم راغلی چې زه دلته پاتې شم، زه دې دپاره راغلم چې کار زده کړم دفتري ماحولو کې. ما ته یو چا ډېره جالبه خبره کړه، هغه ویلي و چې دا ټولنیز آداب، دا خویونه، دا هر شی نه انسان دفتر کې زده کوي. بلکل. نو دغې شي نه مخکې یو بله جالبه قصه ته وکړم. زه په دې دغه کې نوی تللی یم، 3-4 ورځې مې شوي په دې دفتر کې ناست وم، دغه ځای کې چې مې کار کوو، زموږ د کار مشر چې و، زه ناست وم په دې چوکۍ کې تاوېدم داسې. نو غږ یې راباندې وکړه چې ډېر داسې بددماغه ځوان و، څه چورلې وایي، کینه کار وکړه. دومره بده راباندې ولګېده. زه د مور ډېر نازدانه زوی یم، زما ورونه 7 دانې ورونه مې ټول منه مشران دي، خویندې مې دي ټولې منه مشران دي، 4 خویندې ورونه ټول مشران دي، زما درجې ورته پاسکورکي وایي. نو زه د مور هغه ټول نه نازولی، کور کې ډېر نازدانه وم که نه، مثلا ډېر کم به داسې وخت راته چې په لاس چیکي دغه مکتب دغه کې یو پېښه، خو مکتب کې دې وهل خوړلي د مکتب مسله جدي موضوع وه، جدي وه، نو هغې باندې خفه وم، نو ځکه جدي موضوع غلطي ډېره لویه وه. نو ډېر زیات خفه شوم، دومره خفه شوم، ما باندې په ژوند کې چا دومره پټکه یا دغه نه و کړی. زه رالم مازدیګر کې یو ملګري سره ناست وم، ده ویله چې وظیفه دې څنګه تېرېږي. ما دا وظیفه واخیسته، هملته ګزاره کېده پکې د کار زده کولو دغه دپاره. نو ما ورته ویل چې والله دغسې یو حالت سره مخ شوم او ډېر سبا نه نه ځم، دفتر پرېږدم. ملګری مې اوس امریکا کې دی، ډېر جالبه خبرې راته وکړه. ویل چې همدغه شی نه دی چې تا ته د پرمختګ فرصتونه برابري، ته جدي شي، کار زده کړې که نه. دا ویل راځي دا ابتدا کې دا مشکلاتو ده، دا د دې دپاره یادوم کېدای شي ځینې ځوانان دغسې حالت سره مخ کېږي، د دوی دپاره یو درس چې ناهیلي کېږي دي، نه سټاپ کوي دي، نه ودرېږي دي، نه د دې مخکې ځي. زما نیت تړلی او نیت مې دا و چې زه نور نه ځم، سبا نه نور نه ځم، ځکه زه داسې څوک نه یم چې په ما دې څوک پټکه وکړي. د مور نازولی او څوک در باندې پټکه کوي، سم کښېنه که نه. بلکل. نو دغسې ځوانۍ تم په یو شور او یو جذبه کې که نه،
دنیا باندې دغه خبره بیخي خیال نه راوړي چې څه به کېږي څه به نه کېږي که نه ډېر قصه کې د څه نه وي همدغه ځایونه دي چې هغه د کس خبره زما یادېده چې هغه به ویل چې دفتر کې سړی د هر څه زده کوي همدغسې چې اوس کور کې تا سره دا چلند څوک نه کوي اما دفتر کې پردی سړی دی هغه سره دا چلند کوي نو دا چې دغه شو بېرته سبا هغه سړي راته دا خبره وکړه ملګري مې ویل چې لاړ شه دا فرصت دی بله ورځ به ښه وخت راځي همدا اول وختونه ابتدا کې دی خو هغه تشویق کړم لاړم کار مې دوام ورکو بله ورځ همدغه کس راغی ملګری مې خواته مې ناسته وایي چې الله ته به ته څه وایې چې کله دغسې حالت دی که نه نو دې خبرې ډېر سخت تاثیر را باندې وکړو دا کمپیوټر دی چې لاړو دا کمپیوټر هر څه مې بند کړم لاړم الله پاک ته یو شی دا و چې موږ ته پلار ښودلی و زموږ کورنۍ هغه هم دا و چې همیشه د الله نه مرسته وغواړو د الله سره یعنې په اړیکه کې واوسو الله وپېژنو ځکه پلار به خپله درسونه راکول کنز دقایق او قرآن کریم او دا ټول قرآن کریم او کنز دقایق یعنی پلار دې هم معلم و دا ټول پلار راته ښودلی و زموږ بیکګراوند د اسلامي زده کړو پلار راته ایښی دی قرآن پلار ته زده کړی دی کتابونه مثلا قدوري خلاصه دا ټول کتابونه پلار ته ویلي دي پلار به مې یو 10-15 ماشومان ټول راټولول د کور او ټولو ته به درس ورکوو هره ورځ بله نه هغه سهار مازدیګر 2 ټایمه نو هغه دغه هم پوهېدو چې یعنې په الله باندې توکل او ټول دغه باندې مې سر خلاص و ځواني مرحله وه لاړم همالته هغه دفتر کې جومات و هلته الله ته په سجده شوم او ښه مې ورته وژړل چې الله ته زه څه رقم ځای کې کار کوم که نه ورځې څه کوم برنامې مې څنګه دي دا شی کوم زما دا شخصیت جوړ نه دی دې شیانو سره تاسې باور وکړئ چې کیدای شي د خلکو ته مبالغه ښکاري چې خو د صداقت یې درته وایم او د دې دپاره دا خبرې کوم چې کیدای شي د چا ژوند کې په کار شي ورته درس یې پکې یو ژوند بدلون پکې راشي سجده مې وکړله او الله ته مې وژړل چې ما داسې یو ځای ته بوځه چې ته پرې خوشحاله کېږي او داسې یو کار چې زه پکې اجر ګټم همدا کمال مې دی همدا مې دغه دی زده کړه دی چې دې برخه کې پوهېږم لاس مې کار کوي دغې برخې ته مې یو څه کې دغه کړه ته باور وکړه 2-3 ورځې نه وې تېر دغه ځای نه چې راجګ شوم چې سجده وکړم او ما چې کله کړې یو اطمینان سړي ته پیدا کېږي ځای او لاره پیدا کوي الله پاک ذکر چې الله پاک قرآن کریم کې وایي چې ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حیث لا یحتسب څوک چې له الله نه وډارېږي او د الله خیال ساتي هغه ته به الله پاک داسې لاره جوړوي چې د ده به ګمان هم نه کېږي د دې 4 ورځې بعد راته یو ملګري زنګ و وایي په فلاني ځای کې یو کس ناست دی نوی ټلویزیون جوړوي دلته راشه ورشه یو ځل یې وګوره چې لاړم محلي ټلویزیون ډېر داسې غټ ټلویزیون هم نه و کس راته ویله چې دغسې دغه مې ورسره کوم مصاحبه رانواسته د کار ما ستاسې کارونه څه دي وایي موږ د قرآن کریم تفسیر جوړو ترجمه جوړو د قرآن کریم احادیث دي برنامې دي زړه کې مې ویل چې همدا هغه څه دي چې ما ته انشاءالله دغه کړي دي لنډه موافقه مو شوه 2 چنده معاش دغه مخکیني ځای نه او چې راغلم کار مې ټول دا و چې قرآن جوړوه احادیث درسونه جوړوه تفسیر جوړوه دغه شی نه دا وخت تېرېدو بله ورځ په همدغې دفتر کې فضا ډېره خسته کنه شوه ډېر دغه مشکل دا و چې هغه دفتري فضا یې ډېره خصوصي غوندې وه داسې دغه وه لکه کورنۍ ټول خپلوان پکې کار کوي یو بل به شیطاني کوله فضا یې ډېره خسته کنه کړه یو ورځ ناستو چا شیطاني کړې وه زما دفتر مشر ته چې دی په دفتر کې مثلا داسې که نه یو څوک راغی زما سره په خبره باندې بحث شیطاني کړی خو خپلوان سره ډېر دغه ډېر تیز چلند یې ما سره وکړو زه راغلم کمپیوټر ته کېناستم یو ځای په ځای که نه یعنې زړه مې تنګ شو نور دلته کار نه کوم یو بل ځای کې مې دغه شو د هغې ځای 2 چنده معاش د هغې ځای نه ښه وظیفه راته الله برابره کړه یعنې هغه ځای نه لاړم که دا ژوند داسې دغه کېدو همدغه ټلویزیون کې چې ما کار کوو یعنې هغه زما د ژوند پرمختګ او بدلون اوس دې ځای نه شروع کېږي دغه ځای کې چې ما کار کوو دلته یو کس کار کوو په نامه ده ما مخکې کار شروع کړی و د ټلویزیون نوی جوړېدو فکر کوم 2یم کس زه ټلویزیون کې کار شروع کړ اول یو بل کس تخنیکي دلته یو کس راغی په نامه د اسدالله حسام زما استاد دی زما ډېر نږدې ملګری دی او ورور غوندې راته ګران هم دی زما منټور دی یعنې عالم دی ډېر دکتورا پورې زده کړې لري مخکې ماستري زده کړې کړې وي ده سره هم تعارف وشو دی زموږ پروډیوسر و پروډیوسر داسې و چې مثلا برنامې به موږ جوړولې د به هغه دیني لحاظه دا ټول شیونه چک کول د بل ورځ ما نه پوښتنه وکړه چې مثلا مکتب دې ویلی دی ما ویل و
ویل پوهنتون ولې نه وایې ما څه په درد خوري پوهنتون خو ډېر دغه هم نه کوي که نه څه به پرې وکړو بیا به یې شروع کړه کله ده تشویق کړم وایي پوهنتون ووایه پوهنتون ووایه ما ورته وویله چې پوهنتون به زه شروع ویل څه شی دی خوښېږي ما اقتصاد ویل زه اقتصاد شروع کړه که نه د پوهنتون اهمیت او زده کړو دی تشویق یې کړم لاړم همالته څنګ کې د کوم ځای کې چې کار کوو پوهنتون پوهنتون ته لاړم اقتصاد کې مې شخصي پوهنتون اقتصاد کې مې داخله واخیسته چاته معرفي کړم هغه د ملګری و چې ورلم اقتصاد کې مې داخله واخیسته دی د پوهنتون کې استاد یم زه لاړم داخله چې مې واخیسته بېرته راغلم هماغه ځای کې مازدیګر کې ویل پوهنتون کې د داخله وکړه مال و ویل څه شی دی ویل مال اقتصاد دی ډېر با حکمته سړی دی دی پوه شو چې دا سړی جدي دی اقدام یې وکړو ده ماته ډېره جالبه خبره وکړه ویل یو شی درته زه ښیم دا ووایه اقتصاد نه تېر شه ستا دې دغه ته چې ویل زه ګورم ته کولی شي ویل شرایط شروع کړه ما ورته ویل ما خو ډېر داسې قوي باکګراونډ هم نه لرم دیني که نه ویل زه پوهېږم ته لاړ شه دا زده کړه شرایط ووایه ده یو جالبه خبره وکړه ویل معلوم نه دی چې په دې دغه کې ته مړ شي 4 کالو کې که نه بلکل دې وخت کې ته مړ شي او تا به د الله په لار کې تعلیم زده کړې شروع کړي شرعي تعلیم زده کړي الله به درنه همدا قبول کړي او بل که سبا ته دا خلاص کړي او ته مثلا خبرې کې او خبرو کې د الله او د رسول خبرې د هغې باندې حواله کې شخصیت پیدا کې دا کې ډېرې تشویق کړم بس همداسې مې جذبه واخیسته لاړم پوهنتون کې مې ویل مال اقتصاد نه دی زه شرایطو کې داخله کوم داخله مې وکړه بېرته راغلم 3 سجده مې وکړه یو مې مکتب وخت کې کړې وه مې تلویزیون کې کړې وه دا مې 3 سجده ده سجده مې وکړله الله ته چې یا الله ما ستا په خاطر باندې شرایطو پوهنتون شروع کړو ته ښه پوهېږې چې زه مثلا شرایطو پوهنتون که زه خلاص کړم خو څه به اقتصادي دغه به څه وي که نه افغانستان کې خو کله چې دیني زده کړې کې خو یا استاد دی یا ملا یې چېرته یا امام یا قاضي وي چېرته خو قضاوت هم بیا ستاج و ډېر سخته وه داسې په اسانه هم نه و مال دا زما خاص ستا په خاطر شروع کړی دی ستا د رضا په خاطر ستا دین زده کوم مذهب کې کومک وکړه او اقتصادي بوج مې ته واخله ما باندې اقتصادي بوج مه راوړه سبا په دې فکر یم چې والا کاش کې مې اقتصاد لوستی وی که نه ډېرو خلکو به راته دا سجده مې وکړله او نور مې پرېښوده چې کور ته رالم مثلا ورور مې ته مې ویله چې ما پوهنتون شروع کړو څه شی مثلا دغه ښه دی وکړم ولې د اقتصاد نه وایه که نه ما اقتصاد خو هر چا چې به دا خبره کوله همدا به راته ویل چې ولې اقتصاد نه وایه ولې انجینري نه وایه ولې فلانې ما ویل څه پې وکړم بیا به ښه وظیفه ولرې بیا به دا یې هغه یې که نه نو ما ځان سره ویل چې ما خو وظیفه الله ته سپارلې چې مالي بوج او دغه مې الله ته سپارلي نور باقي مانده الله پاک به د مالی دغه خیال ساتي زه تعلیم کوم دین زده کوم بل ورځ امتحان ورکو کامیابه شوم پکې امتحان کې چې کامیابه شوم په اوله ورځ کې لاړم چې ټول علما ناست دي په صنف کې زما ګیره هم نه وه ډېر داسې کمه ګیره مې هم وه ځوانۍ مو ډېر داسې مثلا مکتب نه وی فارغ شوی یم صنف ته چې ننوتمه شرایطو یې لیکلي صنف ته ننوتمه د همصنفیانو راته ویل چې دغه دی هغوی فکر وکړو چې زه حقوق لولم د څېرې نه مې داسې نه ښکارېده لکه زه چې د شرایط لولم ویل چې حقوقو پوهنځي ته ځې حقوق پوهنځي دغه وایي وایي هغه اخوا دی که نه یو همصنفي مې وروسته بیا ملګری وایي حقوق پوهنځي هغه بل دغه کې دی بل اتاق کې دی دې کې دا شرایط دي معظم شرایط ویم ټولو وخندل که نه ځکه یو قسم پکې زما په شان نه ټول مثلا یا قاضیانو یا دغه یا څارنوالانو یا مثلا امامانو مدرسو نه فارغ وو یوازې زه پکې د مکتب نه فارغ وم خو ناستو ټولو خندل ولاوې بېشکه شرایط دې شروع کړي بله ورځ به دې صنف کې ناست یو چې هماغه ورځ په صنف کې ناست یو چې استاد راغی په عربي خبرې کوي یو څه وایي سر مې پرې نه خلاصي چې دا څه وایي ځان سم مې ویله چې زه یې غلط کړی دی رښتیا دی زه غلط کړی خو بېرته به مې همدغه یو شي انګېزه راکوله چې ما په الله په ځان سپارلی و الله سره مې ژمنه کړې الله به مې دا لاره اسانه کوي خو زحمت به وباسې داسې خو نه کېږي زه به د شپې تر 10-12 بجو پورې ناست عربي ولوله دا وکړه عربي کورس مې ورسره شروع کړو زحمت مې په ځان مې ډېر زیات بوج راوستو شپې ته 2 صنفیان مې وو الله دې دوی اجر ورکړي یو
وفات شوی د الله دې وبخي شهید شو په دغه وخت کې عزت الله نوري او بل استاد ګلاب عزیزي هم اوس استاد هم د میزان اکاډمي عمومي مسؤل هم دی دواړه اوس همکاران یو ګډه باندې میزان اکاډمي سره مخکې بیا یو دفتري دا دواړه مې ملګري شو دا چې مې ملګري شو بیا به دوی سره کېناستم په یوه ځای کې په بل ځای کې که نه درسونه به موبایل سره زه به دفتر ته ترې راتلم نیمه شپه پورې به م درس وی بیا به کور ته تلم ډېر زیات زحمت یخني کې هر حالت کې داسې وخت راغی چې استاد ګلاب چې مې یاد کو ګلاب عزیزي دا یو نمره فارغ شو زه دویم نمره حاجي عزت دې خدای وبخښي هغه درېیم نمره هغه کس چې عربي هیڅ نه و زده او پرې عربي نه و زده مکتب نه لاړو مستقیم شرایطو کې کېناستو زه پکې دویم نمره فارغ شوم ماشاءالله او په هر سمستر کې به استاد ګلاب به اول و زه به دویم وم بل به درېیم څلوېښت کسان ډېر کسان و اخرو کې بیخي ډېر دا چې کله خلاص شو دفتن پکې د ماستري فرصت راغی همدغه استاد تشویق کړم ماستري مې وویل ماستري مې خلاصه کړه شرایطو کې مې ماستري وکړه اوس لازم دعوت څنګه شروع کومه سوشل میډیا کې مخکې به مې وړې لیکنې کولې مثلا عربي به مې مطلب به مې خوښ شو او به مې ژباړه دغه به مې کو یو ورځ اسد الله حسام سره دغه زه چې تشویق کړی وم په دغه کې بالکل پغمان کې میلمانه وو په یو چا په حجره کې دې سره ډډه وهلې وه او یو چا پوښتنه شروع کړله ویل چې ته څه ارمان لرې که نه په ژوند کې څه ارمان لرې غټ ارمان دې څه دی مثال یو کس ویله چې زما شهادت ارمان دی بل کس دا ویل که نه چې زه څنګه مرګ دی ارمان دی دا حسام پروت داسې ډډې والې وه حسام صاحب دی الله پاک ژوندی لري ډېر عجیب مخلص انسان دی ده جالبه خبره وکړه د ده نوبت ده وویله چې ستا ارمان ویل څه دی ویل زما ارمان دا دی چې زه یو دعوتګر مړ شم د دې خبرې زما ذهن کې لاره وکړه او زړه ته مې ښکته شوه بالکل دا ما مې یو څه وویل بله ورځ چې د دغه نه راووتو د مجلس بله ورځ مې د حسام نه پوښتنه وکړه حسام صاحب نه چې او دا تخلص هم تاسې دا درته وایم حسام صاحب نه مې پوښتنه وکړه چې حسام صاحب ټولو خلکو ویل چا ویل زه شهادت غواړم چې الله ماته شهادت نصیب کړي چا دا ویل چا دا ویل تا ویل زه دعوتګر غواړم چې د دعوتګر څنګه تا دغه کو بیا د دعوت په اړه ډېرې جالبې خبرې ماته وکړه که نه مثلا هغه څنګه چې د ده ډېر عجیب انداز دی په دعوتي دغه کې یعنې چې ته ورسره کښېنې نیم ساعت بعد به چې دی هر څه غواړي ته به هغسې یعنې دومره حد ته پورې دی د خبرو دغه لري جادو لري نو ده ماته وویله چې دعوت دا فضایل لري دا خو دې حد دی وڅره ما چې زه غواړم دعوتګر شم زه غواړم د خپل علم اوس خلکو ته ورسوم اوس دې په ما علم وکړو اوس غواړم د خلکو ته ورسوم زما یو قومي تخلص و مثلا الکوزي زما تخلص و که نه قومي تخلص الکوزي هستئ الکوزي نو ما درته وویله چې دعوت کې چې کله ته مثلا تخلص دی قومي یو محدود دغه کې زه غواړم یو تخلص دغه کړم ده ته مې ویل ما ته یو تخلص انتخاب کړه خو ده یو نوم بل نوم دوه ورځې پې فکر وکړو سبا راغی بل نوم یې ویل ما ورته په یوه ځای کې کار کوم نو ما ورته ویل حسام صاحب که ستا اجازه ده ستا تخلص زه خپل کاپي کړم دا به زما دپاره یو لوی دغه ویاړي وایي بس خوښه مې ده در سره هماغې ورځې نه ما خپل تخلص حسام کو هغه اسدالله حسام زه عبیدالله حسام هماغه ځای نه چې ده وویله دغه بله ورځې فرصت برابر شو زه لاړم عمرې ته عمرې ته چې زه لاړم په عمره کې مې دا دعا وکړه الله پاک ته چې یا الله ما دغه نیت کړی زه غواړم دعوتګر شم ته ما سره مرسته وکړه خو ما نه داسې څوک جوړ کړه چې زه ښه ستا دین دپاره کار وکړم دا وکړم د دې دپاره وایم چې خلکو ژوند کې یا څوک فکرونه کوي چې موږ ځان بوسټینګ کوو یا خپل ځان دغه ښه کار کوو چې موږ داسې مخلص یو دا د هر انسان ژوند کې هر انسان یو بېله فلسفه لري خو دا یوازې د دې دپاره وایم الله مې زړه نه خبر دی چې خلکو ته یې ګټه ورسي کنې زه راحت هم نیم چې ووایم خو دې دپاره وایم کیدای شي د چا ژوند ورسره بدل شي عمره کې چې مې دعا وکړله صافی صاحب کله چې راغلم بېرته راستون شوم یوه ویډیو مې جوړه کړه یو عالم مې اورېدو راته به نابل سیمای په اړه ویډیو هم کړې ده بالکل ده یوه خبره کړې وه چې اذا اردت ان تکون اسعد الناس فسعد الاخرین که غواړې د دنیا تر ټولو خوشبخته انسان اوسې نور خوشحاله کړه دا جمله مې راواخیسته یو ویډیو مې پرې وکړه د یو ملګري دفتر کې ناست و موبایل مې اخیستی او مې کېښودو ویډیو مې پرې وکړه دا ویډیو مې فیسبوک ته واچوله زما به مخکې فیسبوک کې 100 نفر 200 نفر داسې یا مثلا مطلب کتو دا مې ویډیوګانې ډېرې نوې کړې دا ویډیو چې مې خپلې صفحې ته واچوله صفحه مې جوړه کړې وه ډېر کم کسان پکې وو
چې دا وامې چوله یو څو دقیقې بعد چې مې کتله چې 3000 کسانو کتلې دا دغه به مې ریفرش کو 1000 کسان به اضافه کېدل بیا به مې ریفرش کو 1000 کسان به اضافه کېدل طوفاني روانه وه یعنې په یو ساعت کې د 50000 نه واوښته خو دا به مې ورسره دغه شومه چې دا څنګه زړه کې به مې همدا ویل چې الله راته کېدی شي لاره خلاصه کړي په دې باندې الله پاک به غواړي چې خدمت وکړم دین ته سبا پورې لک نه واوښته او 2 لک او 15 لک پورې لاړه او خلکو به هم کمنټونه کړي وو چې هغه ورکه ادامه ورکه دا وکړه هغه وکړه نو هغه ویډیو چې شروع شوله هغې ځینې زما دعوتي دغه ورسره سوشل میډیا کې شروع شو بیا مې لایوونه کول مثلا روژه کې دغه به مې کول هغه ځینې ما فکر وکړو چې دا اوس یو ښه پلټفارم دی د دې لپاره چې ته خپل پیغام خلکو ته ورسې هماغه لامل و چې دعوت او هماغه سلسله چې مې شروع کړله او کوم دغه پکې چې وه دعوت زما په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات راوستي یو ښه والی د دعوت دا دی چې ته ډېر کارونه په دې خاطر نه کوې چې خلکو ته وایي مې کوه ته څنګه کوې بیا وجدان دې په عذابوي مثال ته یو چا ته وایي چې ګوره دا بد کار دی مې کوه که نه په ویډیو کې او ته خپله بیا هغه کې خو ته نارامه کېږي چې ته څنګه صحیح نه ده چې ته خلکو ته وایي خپله یې نه کوې که نه بلکل یعنې دعوت د انسان په ژوند کې ډېر زیات تاثیر زما په ژوند کې دغه طوفاني بدلون دعوت راوست تاسې په ویډیوګانو کې چې تر ډېره لیدل کېږي غلي یاستئ او پکې خاندئ نه دا ژوند کې هم همداسې کله خاندئ ملګرو سره کښېنئ که نه بې خندا خو نه کېږي یعنې زه اوس هم د ماشومتوب د دورې ملګري چې راسره کله مخامخ شي داسې احساس به تاسې نه کوئ چې زه دا یم که نه یا طبیعي خندا ټوکې ټکالې هر رقم عادي دغه هم ورسره کوم زه ملګرو سره ډېر اوپن یم ډېر دغې مجلس کې ډېر داسې رسمي ځان نیسم او زما یوازینی عادت دا دی همیشه مې هم دا کوشش چې زه چې کله چا سره خبرې کوم دا ذهن کې نیسم زه څوک یم زه دا نه چې دا څوک دی دا مې ذهن کې که نه او بل دا دی چې الحمدلله زه په دې دغه باندې قاعده مې ژوند کې ځان ته ایښودې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر لا يدخل الجنة څوک چې او کما قال صلی الله علیه وسلم څوک چې په زړه کې د ذرې په اندازه کبر وي جنت ته نه ځي نو ملګرتیا کې ټوکې ټکالې دا هر څه زه ډېر طبیعي ژوند لرم ډېر دغه لرم داسې نه یم چې مثال څنګه چې عاجز او دغه ښکارم دونه عاجزه نه یم په دغه کې لږ شوخ یم خو خوند راکوي طبیعت مې ډېر ارامه دی ډېر شور مې نه خوښېږي ډېر داسې زرق و برق دغه مې نه خوښېږي او کوچنیوالي کې بیا څنګه وې کوچنیوالي کې شوق وې کوچنیوالي کې داسې مست یو ناست به ملګرو کې یو دم به مو فکر وکړو چې یو چا به غږ وکړي راځئ جلال آباد ته ځو ځئ چې پاڅي برکت یعنې دې حده پورې سرشار او دغه ژوند هم لرو که نه او په ښوونځي کې چکري ډېر چکري ښوونځي کې وهل ټکول جنګو دا شیونه دې کول که نه جنګونه مګونه به هم کول موږ یو ښه والی دا و چې موږ خپلې منطقه کې د یو ډېر جالبه دغه را جوړه کړې زموږ منطقه چې کومه وه په دې کې موږ ځوانان نه پرېښودل چې دغه وکړي ناوړه کار نجونې په عذاب کړي یا دغه وکړي چاته ځکه چې موږ یو غوښته بیخي د ټولنې دغه وو انضباطانو غوندې وو موږ هغه وخت کې بوکس کوو تقریبا 15 کاله بوکس هم کړی دی ورور مې استاد د بوکس نور دغه مو زموږ د ټول فامیل دغه دي ورزشکار دي همدغه ځکه خپل کلب مو او د کلي ټول هلکان منطقې زموږ کلب کې تمرین کوو نو خلک پوهېده موږ سبا یې ډېره ګزاره کوله خو کله کله پکې راځي نو ماشومتوب دی دغه پکې راځي جنګ و جنجال حسام صاحب په دې وروستیو کې تاسې یو کتاب چاپ شو سکون ښار الحمدلله ډېر زیات خلکو خوښ کړی حتی په د افغانستان بهر په بهرنیو هیوادونو کې ډېرو زیاتو خلکو په آنلاین بڼه واخیستی په سکون ښار کې څه و داسې چې دومره خلکو خوښ کړی سکون ښار کې هغه څه دي چې د ځوانانو دپاره د اوسنیو حالاتو دغه عصري ژوند او د هر څه کې د سکون د پیدا کولو لارې چارې دي پکې په دغه عصري ژوند کې ټکنالوژي سوشل میډیا دا هر څه چې خلکو نه سکون اخیستی دی سکون ښار خلکو سره دا مرسته کوي چې بیرته سکون پیدا کړي تیرو 15 کلونو کې یا یوه نیمه لسیزه کې له هماغه ځای کې چې ما درته ویل چې د مکتب نه مې خپل ژوند بدلون شروع کړو که نه او دا سلسله را روانه وه په دعوت او په نورو باندې راوچرخېده دا ټول چې هغه مطالب چې ما لوستي هغه څه چې مې زده کړي ګټې ماته کړي هغه سکون ښار کې ما راخیستي څومره پلورل شوی دی څومره کسانو ته رسېدلی دی
اوس چې موږ تاسو دا ویډیو ثبتوو ویډیو دغه کوو تقریبا لسم چاپ دی ورځ کې موږ لیږو لسم چاپ ان شاء الله دی ورځ کې چاپیږي زر تقریبا نږدې زر ټوک آنلاین پلورل شوی نو ټوله کې تقریبا 10,000 څه باندې 10,000 شاوخوا دغه شوی دی د خلکو کمنټونه څه ډول تبصرې جالبه دا دی سکون خار داسې کتاب دی چې ما یو منفي کمنټ هم تر اوسه پرې نه دی لیدلی چې چا لوستی دی اکثر کتابونه باندې انتقاد کېږي که نه یوازې زما نه یادېږي صادقانه وایم چې یو کمنټ دی یو څوک داسې کړی یو چا داسې کړی چې دا کتاب کې دا دغه دی که نه دا صحیح نه دی یا دا هسې وخت مې پرې ضایع شو یا دا یعنی هر چا چې لوستی دی ویلي چې بل ته یې دغه کړی دی سپارښتنه کړې ده د دې کتاب ځکه خو ډېر خلکو خوښ کړو سکون خار کتاب په ډېر اخلاص لیکل شوی دی ما چې هر مطلب کله لوستی او زما ژوند کې بدلون راوستی او ګټه راته کړې ده ما په دې فکر کړی دا ولې زما بل افغان ورور ته مسلمان ورور ته ونه رسېږي راخیستی مې دی هغه مطلب خپل دغه فکر مې پې تغذیه کړی دی بیا مې خپله لیکلی دی په خپله ژبه باندې بالکل نو سکون داسې یو کتاب دی چې په دا نوره نړۍ کې ډېر زیات دی مثلا په سعودي کې تاسې لیدلی لا تحزن کتاب ډېر زیات وپلورل شو دغه کتاب دی عایز القرني نور کتابونه دي په انګلیسي کې مثلا دا د ډیل کارنیجي کتاب دی د کارنیجي دی چې دغه کتاب دی څو کتاب ته بریالی کېږي او ته ګټونکی او ته دا یې که نه دغسې محتوا کې کتابونه ولې افغان ځوانانو ته موږ داسې کتابونه لرو اکثر هغه کتابونه ژباړل شوي دي هماغه زما د ټولنې په ځوان په دغه طبیعت باندې نه دي نه پوهېږي پې که نه یا مثلا زه خپل ځوان پېژنم اوس ډیل کارنیجي خو زما ځوان نه پېژني هغه پکې که کیسه کړې ډېرې کیسې دي هغه زما یو ملګري جوهري صاحب ډېر ښه لیکنه کړې وه هغې ویلي چې پخوا مثلا موږ کتابونه دغسې لوستل په هغې کې به ډیل کارنیجي خپل مثال ورکړی چې لاړ شه بانک نه قرضه راواخله په سود باندې بیا راشه تجارت پې شروع کړه ته کامیابه کېږي یا لاړ شه یو جنۍ سره دا دغه وکړه ژوند دپاره دې داسې پارټنره وټاکه ته هغه افغان ځوان یا مسلمان ځوان به فکر وکړو چې دا زما دپاره نه دي ځکه زما ټولنې کې دا شی نه نشته بالکل خو د سکون خار د همدغه افغان ځوان هغه دغې موندلي زه خپل ټولنه پوهېږم ځوانان څه نه رنځېږي څه پسې لټه کوي ما خپل هغه لټولي دي خلکو سره مې شریک کړي دي حسام صاحب د دعوت ترڅنګ نور په کومو کارونو باندې بوخت یاستئ تاسې زه د دعوت ترڅنګ یو آنلاین اکاډمي لرم آنلاین اکاډمي د الحمدلله شاوخوا څه باندې تقریبا 40 کسان پکې کار کوي استادان او د سونه شاګردان لرو د همغې منجمنټ او دغه کوو درسي میتود او دغې چې کوو او یو خواله پکې دا دی چې حسام صاحب چې مې یاد کو هغه زموږ د ارزیابي مسؤل دی په دې اکاډمي کې او څنګ کې جاوید ابراهیمي را سره دی په اکاډمي کې او استاد ګلاب عزیزي چې مې مخکې یاد کو هغه هم را سره دی نو هغه کسان دي چې په اخلاص راټول شوي دي را سره او په ګډه باندې موږ میزان اکاډمي نور استادان هم دي الحمدلله ټول مخلص خلک دي نو دغه ټیم دی چې یو پکې اسدالله حسام پکې دکتور دی زموږ د ارزیابي مسؤل دی جاوید ابراهیمي خو پېژنئ خوږ انسان دی هغه را سره دی هم ما هغه په ګډه باندې میزان چلو او استاد ګلاب عزیزي د استادانو مشر دی پکې تاسې د آنلاین وویل که نه چې آنلاین دی له بېلابېلو هېوادونو شاګردان ستاسو سره په دې آنلاین اکاډمي کې زده کړې کوي فیس یې څنګه دی ګورې د فیس په اړه موږ یو پالیسي لرو هغه دا دی چې که ته غواړې کیفیت باندې با کیفیت دغه تدریس خلکو ته ورکړي فیس دې باید لوړ وي ځکه ته باید ښه امکانات ولري ښه استادان ولري لوړ معاش ورکړي ټول امکانات ولري فیس که ته لوړ کړي کیفیت دغه کړي زه شخصا په دې باور یم چې پیسې مادیات دا اسباب دي دا باید ته وکارې چې با کیفیته درس زده کړي زه خپل اولادونو دپاره چې څنګه غواړم هغسې هر چا دپاره غواړم زه غواړم چې اولادونه مې بهترین زده کړې وکړي لوړې زده کړې په بهترین کیفیت باندې دا غواړم بل فیس ضایع کېږي نه دا سرمایه گذاري ده دا په صدقه کې هم راځي دا په دغه کې هم راځي دغه فیس چې موږ اخلو 40 کسه کارمندان به ته څنګه وکارې د ژبه دغه کې بوخت کې په خو د یو شاګرد یعنې څومره فیس اخلی تاسې متفاوت دي مثلا یو شاګرد که 3 ورځې درس وایي هفته کې که 2 ورځې درس وایي $10 دغه دی د هفته کې زیاتې نه دي اما ته چې کله مصارفو ته وګورې بیا دا کمې دي
ډېرې نه دي. مثلا یو شاګرد په هفته کې 2 ورځې دې ته خصوصي استاد ناست دی. د یو شاګرد لپاره یو استاد ناست دی، بل شاګرد نشته په دې کلاس کې. هفته کې 2 ورځې مثال درس وای، دې لپاره مثال $10 فیس تاویلی. په دې $10 کې تقریبا 20 نه تر 30% پورې ټاکس کیږي. ځکه زمونږ آنلاین ګیټوی د آنلاین ګیټوی خو په افغانستان کې شته نه. ته چې کله بهرنیو هیوادونو کې آنلاین ګیټوی جوړه هغه هیواد ته به ټاکس ورکړي. صحیح ده؟ دا ټاکس پکې راځي. پاتې څو شوي؟ په دې کې د استاز نه 20% دي دغه کړی که نه. مثال باقي مانده په دې دپاره ته 40 ساعته برق باید ولري، سولرونه سیستمونه. په دې دپاره ته باید قوي انټرنیټ ولري. څو MB انټرنیټ به د 40 استادانو دپاره فوق العاده 40 MB انټرنیټ باید ته ولري که نه. زمونږ مثلا 3-4 انټرنیټ لینکونه دي. استادانو دپاره مثلا مصارف لګښت او دغه دا ټول چې ته حساب کې، یعنی که پیسې ترې اضافه کېږي بیا موږ نور خیر پروژې لرو هغې باندې کارو. مثلا موږ په منځ کې وړیا شاګردان هم لرو، سپانسر کوي مثلا ځینې دغه که نه. داسې نه ده چې مکمل دغه کوو. ډېر داسې شاګردان دي شته دی چې موږ څه وړیا درس وایي، خو هغه به ځینې کرایټیریا موږ لرو چې د هغې په مطابق یې استخداموو. نو هدف مې دا دی چې دې ته باید سړی په دې سترګه ونه ګوري چې دا دغه کې خلک کېدای شي په دې باندې بېل نومونه کېدي چې دا تجارت دی او فلانی دی ستانه دی. خو شرعاً دا جواز لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي و په یو کلي باندې تېرېده، خپل ملګرو سره دغه کلي مشر لړم چیچلی و، کوم چیچلی و دغه. او دا صحابه راغلل، اول د کلي خلکو ته یې ویله چې موږ ته خواړه راکړه، هغوی رد کړه، خواړه یې ورنه کړه. بیا د دې کلي مشر کوم یتن لړم وچیچه، بېرته دغه صحابو پسې لاړ، چا ورته ویل چې دوی رقیه کوي، دم کوي، دا ښه کېږي. چې راغله دوی سره یې دغه کوو، ویل چې دا زموږ مشر، تاسو د خان زموږ د کلي دم کوي. هغې ویله په یو شرط چې موږ ته په بدل کې دغه راکوئ، څه راکوئ. هغې ویل صحیح ده. هغه رال دم یې کړو، سړی ښه شو، په بدل کې بسته رمه ورکړه که نه، وزې ګډي وه دغه. کله چې راغلل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو که نه، چا ورته وویل چې دغسې صحابه وو هغه دم کړی دی، په بدل کې دغه اخیستی دی که نه، دغه په قرآن باندې پیسې اخیستې، د قرآن باندې دم کړی، په بدل کې مال اخیستی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې زما برخه کې چېرته ده که نه، زما برخه کې چېرته ده. یعنې په دې معنا چې بهترین دغه راځي په دغه کې چې بهترین اجر هغه دی چې د قرآن باندې واخلې، مالي دغه نه. یعنې بهترین دغه دا دی چې ته په قرآن باندې یو چا ته تعلیم ورکې، په بدل کې فیس هیڅ مشکل شرعي دی کې نشته. دا د خلکو برداشتونه دي چې قرآن تجارت فکر دین باندې تجارت کوي، دا د خلکو برداشتونه دي. شریعت چې جواز ورکړی هغه بل څه دی. یعنې قرآن تعلیم که وړیا وشي دا ښه دی، اما 40 استادان زه د ژبه دغه کولی شم. څوک یې شي په افغانستان کې ماته یو تجار وښیوه چې هغه د 40 استادان د ژبه دغه کي وړیا ټول سیستم د وړیا رواني، او بیا د وړیا شیانو کیفیت چیرته دی؟ هر هغه شی چې وړیا شو خلک قدر نه ورکوي. دا د انسان منټالیټي ده. زما خپله ستا ټولو منټالیټي هم دا ده. موږ وړیا د کلاسونه شروع کړل، وړیا کلاس کې به 15 نفر نه کېناستل، اما چې کله ته فیس واخلې ځای نشته دی، موږ شاګردان په هفتو انتظاري ځای ورته نه پیدا کېږي. دا د انسان منټالیټي ده چې وړیا شی کیفیت هم نه لري، او ځکه ملامت هم خلک نه دي. وړیا شي باندې خلک توجه نه کوي. دومره اخلاص چا کې دی استاذ کې چې ته راولي، مثال دغه ضرورت لري، کور لري، اولاد لري، چې ته هغه د 8 ساعته ناستې مثال درس ورکوي، او وړیا یو درس ورکوي، ښه د خوراک به د کمه کوي، مصرف به د ژوند د کمه کوي. ښه دا استاذ که ته دلته نه ورکوي، ځي هلته چېرته په یو بل شي مصرف مزدوري کوي، قرآن هم ته پاتې شو، تعلیم هم پاتې شو، دا هم پاتې شو. زه شخصا دا تیوري ځان سره لرم، او دا مې فکر دی چې زمونږ باید دیني زده کړې تر ټولو ډېر قیمتي زده کړې، ځکه چې زمونږ خلک راشي دیني دغه ته وخت ورکړي. زما PhD استادانو په داسې کارونو کې مصروف وو چې علم یې ضایع کېږي. که دغه استاد ته په همدغه چاپېریال کې راشي او فرصتو ته برابر کړي چې دته ته یو عاید هم ورسېږي، دی به ژوند وقف کړي. په نورو نړۍ کې علما ژوند وقف کوي دین ته. هغه په دې خاطر باندې چې ته دغه وخت د سرمایه ګذاري کې د دین لپاره، او په بدل کې ستا د ژوند شاوې باته وشي. که ته دغه مصارف ونه لرې، مصرف نه کړې، ستا نه اولاد ډوډۍ غواړي، ته مجبور یې لاړ چې یو مزدوري وکړي، یو چېرته یو کار وکړي. اما که تا دا مسلک وټاکه خپل، هم دې پکې عاید راتو، او هم دې څنګ کې ترې مثلا خلکو د علم رسېدو، خیر رسېدو،
دغه وخت دی چې دغه برخه به پرمختګ کوي او په ټولنه کې د قدر ډېر کمیږي چې ته مفتخور شي بالکل څوک در باندې حساب نه کوي یو عالم راشي همدا اوس ته ماته ووایه چې پیاده راشي په بایسکل باندې ستا کور ته ختم دی او یو عالم راشي چې هغه سره یو لنډ کروزر کې راشي بالکل ښه کشوفه شي برابرې ښایسته ترې والي پاک صفا راشي کوم ته قدر ورکوي رښتیا ووایه ډېر زیات توپیر دی پکې توپیر دی دا د انسان منټالیټي ده دا دغه ملامتي نه ده چا دا د انسان دغه دا دی یعنې باور وکړه چې ما لیدلي مجلسونو کې چې کله ته چاته ځان معرفي کړي چې زه دا دغه لرم اوچت دغه در سره بدلیږي رویه تغییر ما داسې کسان لیدلي دي په مجلس کې که نه علما راغلي دي عادي ستړي مه شي خو چې یو دغه راغلی یو دغه سره امکانات والا کس متفاوت ستړي مه شي ورسره شي متفاوت دا د انسانانو طبیعت دی نو زما هدف دا دی چې هغه وخت زموږ دا برخه دغه کېږي چې په دې باندې سرمایه‌ګذاري وشي زموږ عالم په دې باندې وخت ورکړي او په بدل کې د ژوند تضمیني پخوا وخت کې به علماو ته دولتي معاشونه ورکول کېدل د دې دپاره چې خپل ژوند وقف کړي اوس زما اوس تعلیم ناست دی تمام ورځ کمبخت غریبي کوي چې اولاد ته دغه پیدا کړي حسام صاحب ډېره زیاته مننه کور مو ودان چې وخت مو راکړه ډېره مننه ژوندی اوسئ درنو لیدونکو دا وه زما د نن ورځې خپرونه چې له ښاغلي عبیدالله حسام سره وه له حسام صاحب سره یوه بله مرکه هم لرو چې ډېرې زیاتې جالبې خبرې کړي په ډېرو مهمو موضوعاتو یې خبرې کړي دي هغه هم ډېر ژر خپرېږي هیله ده چې هغه هم راسره وګورئ تر بلې هغې مو په لوی رب سپارم ښې چارې